السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک یم او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 15 د دنیا تر ټولو لویو او په زړه پورو سویمینګ پولز یا د لمبا د حوضونو په باره کې معلومات درکوم، نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. سبسکرایب کړئ ځواک ټي وي او د بیل آیکن هټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. نمبر 1 کرسټل لګون ایجپټ. دوستانو دا حوض چې تاسو ګورئ د دنیا تر ټولو لوی حوض دی چې په ګینیز بک اف ورلډ ریکارډ یعنی د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې هم ثبت شوی دی. دا حوض د مصر د هېواد د لوی دښتې په منځ کې موقعیت لري. د دې حوض ساحه هم ډیره پراخه ده چې تقریبا 1,306,803 سکویر فیټ ته رسیږي. د دې حوض د جوړولو کارونه په 2015 کال کې ختم شوي دي او د حوض د جوړونکو انجینرانو په وینا دا حوض د لامبلو لپاره ډیر مناسب دی ځکه چې د دې حوض د فلټر سیستم هم ډیر پرمختللی دی او د فلټر په نتیجه کې د حوض اوبه ډېرې صفا او سپینې کړي دي. په دې حوض کې د لامبلو ترڅنګ ډېرې زیاتې لوبې ترسره کیږي چې د بوټ رایډینګ لوبه یې تر ټولو زیاته مشهوره ده. نمبر 2 سن الفونسو ډیل مار. دوستانو دا حوض چې تاسو ګورئ په 2مه درجه کې د دنیا تر ټولو لوی حوض دی چې د سیلانیانو په مرکز د یورپ د چیلي په هېواد کې موقعیت لري. دا حوض تقریبا 501,200 سکویر فیټ ساحه کې جوړ شوی دی چې بالکل د اتلانتیک سمندر په غاړه کې واقع دی. د دې حوض د کنسټرکشن یعنی د جوړېدو قیمت هم ډیر زیات دی. که تاسو یې واورئ نو حیران بشئ. لکه څنګه چې دا حوض دومره پراخه دی نو قیمت یې هم 3.5 میلیونه ډالر دی چې ډیره پراخه ساحه یې هم نیولې ده. په دې حوض کې هم د لامبلو ترڅنګ ډیرې زیاتې لوبې ترسره کیږي چې سکوبر ډایوینګ او بوټ رایډینګ لوبې تر ټولو زیاتې مشهورې لوبې دي. نمبر 3 ماها سموټر. دوستانو دا شانداره او په زړه پورې حوض د تایلند په هېواد کې موقعیت لري. دا حوض په 3مه درجه کې د دنیا تر ټولو لوی حوض دی چې 15,002 سکویر فیټ ساحه یې نیولې ده. دا حوض د فوټبال د 8 میدانونو سره برابر دی. دا حوض چې ډیر په ښایسته ځای کې موقعیت لري نو ډیر مینوال هم لري او هر کال زیات خلک د نړۍ د ډیرو لرې هېوادونو څخه د دې حوض د ویزټ لپاره راځي. په دې حوض کې هم د نورو حوضونو په څېر ډیرې زیاتې مشهورې لوبې ترسره کیږي چې د کایاک لوبه یې تر ټولو زیاته مشهوره ده. نمبر 4 لاس بریساس. دوستانو دا حوض هم د چیلي په هېواد کې موقعیت لري. د چیلي هېواد په یورپ کې د اتلانتیک سمندر په خوا کې موقعیت لري. دا هېواد د سیل او چکر لپاره ډیر ښایسته او په زړه پورې ځایونه او طبیعي منظرې لري چې د نړیوالو سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی دی. نو هر کال زیات سیلانیان د چیلي هېواد ویزټ کوي. د چیلي په هېواد کې ډیر زیات حوضونه شتون لري چې ډیر یې خاصتا د سیلانیانو لپاره جوړ شوي دي. نو د لاس بریساس حوض هم د چیلي هېواد د لویو او په زړه پورو حوضونو څخه یو دی چې 218,800 سکویر فیټ ساحه یې نیولې ده. په دې حوض کې هم د نورو حوضونو په څېر ډېرې زیاتې مشهورې لوبې ترسره کیږي چې د سکوبر ډایوینګ او د کایاک لوبې تر ټولو زیاتې مشهورې لوبې دي. نمبر 5 سیګایا اوشین ډوم. دوستانو په 5م نمبر کې راځو د جاپان هېواد ته. دا حوض چې تاسو ګورئ په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی چت لرونکی حوض دی چې د جاپان په هېواد کې موقعیت لري. د دې حوض ساحه 8,120 سکویر فیټ ته رسیږي. دا حوض د سیلانیانو لپاره یو ډېر په زړه پورې او زړه راښکونکی حوض دی چې هر کال زیات سیلانیان د دې حوض د ویزټ لپاره د نړۍ د ډېرو لرې ځایونو څخه راځي. دا حوض په 1993 کال کې پرانیستل شوی دی او د پرانیستل کېدو څخه وروسته په 2 کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړو چې په یو کال کې تقریبا 1 میلیون څخه زیات خلک د دې حوض د ویزټ لپاره راځي. په دې حوض کې هم د نورو حوضونو په څېر ډېرې زیاتې لوبې ترسره کیږي. د دې حوض د زیات مشهورېدو 2 لاملونه دي. اول د دې حوض چت ځکه چې په هر موسم کې خلک کولی شي په دې حوض کې ولامبي او دوهم ارټیفیشل ویوز یعنې مصنوعي څپې د دې حوض د زیات مشهورېدو لامل شوي دي. دوستانو دا د دې حوضونو په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هټ کړئ تر څو زموږ د هرې نوي ویډیو نوټیفیکیشن یعنې خبر تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.